په ایران کې د اسماعیل هونیا وژل کېدل ورته د اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو پراخه غبرګونونه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیا وژل کېدل غندلې او خبرداری ورکړی چې دا به په منځني ختیځ کې جګړه زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات په ایران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هونیا د وژنې په طرحه کې خبره نه و او لاس پکې نه لري. بلینکن د سنگاپور د آسیا نیوز چینل سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه نه پوهېدو او پکې لاس نه لرو. سنگاپور ته د سفر پر مهال بلینکن ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د پراخېدو مخنیوي لپاره د غازې په تړانګه کې اوربند اړین دی. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې د هونیا وژنه په سیمه کې د کړکېچ د ممکنه زیاتېدو لامل بللی او ویلي دي چې دا د هونیا وژنه او په غزه کې د اوربند په خبرو کې د پرمختګ نشتوالی وضعیت نور هم پیچلی کوي. په دغه بیان کې پرته له دې چې په قطر کې د خبرو اترو په ترڅ کې د حماس دریځ ته اشاره وشي، په اسرائیلو باندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سیاسي ارادې د نه لرلو له کبله نیوکه شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان د اسماعیل هونیا پر وژل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ د دې وژنې سخت مخالفت کوو او غندنه یې کوو. چینایي چارواکي ویلي چې په غزه کې باید ژر تر ژره هر اړخیزه او دایمي اوربند وشي. د منځني ختیځ په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي میخائیل د اسماعیل هونیا وژنه یوه سیاسي وژنه او د نه منلو وړ بللې ده. دغه روسي چارواکي خبرداری ورکړی چې په تهران کې د هونیا وژنه به د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هونیا برید غندلی دی. هغه په ټولنیزو شبکو لیکلي د دې شرمناک عمل هدف د فلسطین د ملت د غزې د سپېڅلي مقاومت او زموږ د فلسطیني ورونو عادلانه مبارزه له منځه وړل او د فلسطینیانو ویرول دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسماعیل هونیا وژنه شرمناکه بللې ده. په اعلامیه کې راغلي چې موږ په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هونیا شرمناکه وژنه غندو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسماعیل هونیا وژنه غندلې او اعلان یې کړی چې دا له کرکې ډک عمل کولی شي چې ټوله سیمه کې اور بل کړي. که څه هم اسرائیلو د اسماعیل هونیا د وژل کېدو په اړه تفسیره نه ده کړې، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تیر کال د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید وروسته د حماس په له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی.